شاوخوا دې ډېر ملګري دي که نه؟ څنګه پوه شې چې څوک د ښه ملګری رښتینی ملګری دی او څوک نه دی؟ شک نشته چې هر یو یې ستا په ژوند کې بېلابېل اهمیتونه لري. ځینې دې په زړه راز چلوي، د ځینو نورو په زړه ته راز چلوي، ځینې تا ته ځانګړی ځای لري، ځینو زړه کې ته ځانګړی ځای لري. یو شمېر درته مهم دي، غواړي همیشه دې تر څنګ وي، خو داسې ملګري دې هم شته چې له مخې پناه کېدو ته یې په تمه یې. اوس زما پوښتنه دا ده، کوم اساس او معیارونه دي چې ملګري دې ټاکلي؟ شاید د مادي ګټو له امله دې یو څوک ملګری کړی وي، بل ښایي له دې امله ستا ملګری وي چې خوشحاله وخت ورسره تیر کړي، خندا، ټوکې او ټکالې وکړي. په هر معیار چې د ملګري ټاکلي وي کومه بده خبره نه ده، ځکه دا د ملګرتیا لپاره د اکثرو خلکو معیارونه دي. خو پوهېږي د ملګرتیا لپاره الله پاک موږ ته کوم معیار راښودلی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لږ فکر وکړه. څومره کسان د هغه مبارک شاوخوا راټول وو، خو الله پاک ورته د ملګرو ټاکلو لپاره کوم وړاندیز کړی دی؟ الله پاک فرمایي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. کهف سورت 28 آیت ده. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل رب د رضا خوښوي، غوښتونکي دي، سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي یا د خپل رب عبادت کوي او له هغو نه هیڅکله سترګې مه اړوه. یعنې داسې خلکو سره ملګرتیا دوامداره پاله، څوک چې له الله پاک سره اړیکه پالي. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې هغه خپل زړه له زموږ له یاد څخه غافل کړی دی او د خپل نفس پیروي کوي او هغه کړنلارې په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. سبحان الله. د ملګرتیا لپاره څومره قوي او مهم معیار. یوازې د هغو په ملګرتیا صبر مه کوه، بلکې لاس یې دوامداره نیسه چې د الله پاک خیال ساتي. بیا ورته وایي چې له دوی سترګې مه اړوه. دا څوک دي؟ هغه کسان دي چې سهار او ماښام الله پاک یادوي. شاوخوا دې ولټوه چې څوک په الله مین دي او څوک په دنیا. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. یو کس د خپل نږدې ملګري دین تعقیبوي، نو پام کوئ چې چا سره ملګرتیا کوئ. داسې ملګري باید وټاکي چې له هغوی سره مجلس باندې دې ایمان تازه کیږي. د خپلو ملګرو لیست ته دې بیا کتنه وکړه او خپل ملګري وارزوه. هغوی چې له الله پاک سره ښه اړیکه لري لیست سر ته یې راوله، لکه څنګه چې الله پاک فرمایلی دوی سره دوامداره ملګرتیا کوه او زړه ترې مه بدوه، زړه ته یې رانږدې کړه. د ګټې او خندا او ټوکو ملګري هم لیست کې ساته، خو تر دوی شاته، تر دوی وروسته. لومړیتوب هغوی ته ورکړه چې په مجلس یې الله پاک ته نږدې کیږي. دا د ملګرتیا لپاره الله پاک معیار ټاکلی دی. السلام علیکم.